قدرمنو لیدونکو سلامونه، ښې چارې، ژوندي اوسئ. تیمورشاه کمال یم، د پیاوړي لیکوال د نوې سلسلې سره شاعر او کتاب. زموږ د نن کتاب دی په دوزخ کې مې جنت دی. د پیاوړي لیکوال دغه نوې سلسله چې موږ پیل کړې ده، زموږ تر ټولو لوی مقصد او هدف همدا دی چې د کتاب مینوال د کتاب ولوستلو ته وهڅوو. کتاب پکار ده چې هر زلمی ځوان، هر پښتون ولولي او خپل اتلان او خپل لیکوال، خپل شاعران، خپل تاریخدانان، خپل افسانه نګاران او د ټول ادب د هر صنف خلک وپیژني. نو په همدغه سلسله کې موږ نن د محترم ډاکټر عبدالله ناشناس صاحب د کتاب انتخاب کړی دی او نن موږ په نننۍ خپرونه کې دغه کتاب تاسو ته درپېژنو. پر دغه کتاب باندې به مختصره ویناوې کوو. موږ د دې کتاب تنقیدي جایزه نه اخلو، موږ د کتاب فقط تعارفي سلسله پیل کړې ده. پر دې کتابو باندې بېلابېلو سترو لیکوالو خپلې مقالې لیکلي، سریزې لیکلي او په چاپي رسنیو کې پر دې باندې لیک کړی دی. نو موږ فقط په نوي کهول باندې د کتاب تعارفي سلسله یا پیژندګلو کوو. نو زموږ د نن د دې کتاب شاعر دی ډاکټر عبدالله ناشناس صاحب. ډاکټر عبدالله ناشناس د خپل کتاب نوم په دوزخ کې مې جنت دی. چاپکال فروری 2022. د کمپیوټر چارې عصمت ظهیر خپرونکی شاعر خپله دی. د پښتۍ طرحه یې نوید آرین کړې ده. بیه 1500 کالدارې دي او پر دې کتاب باندې ارواښاد عمرګل اسکر صاحب، محمود ایاز صاحب او پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب سریزې لیکلي دي. په دغه کتاب کې 21 نظمونه او 125 شاوخوا غزلې او قطعې هم شاملې شوي دي. نو د دې کتاب په پیژندګلوۍ کې تاسو ته چې موږ وړاندې وکړله، اوس زه راځمه د ډاکټر عبدالله ناشناس پر دې کتاب باندې چې شهزاد صاحب ښه خوندوره علمي بحث هم کړی دی او په دا کتاب کې د فیض محمد شهزاد صاحب سریزه شامله ده. نو تر موږ او تاسې ټولو شهزاد صاحب د ډاکټر عبدالله ناشناس سره ډیره نږدې ناسته لري، سلام دعا لري، ادبي الیک سلیک ورسره دی. نو زموږ د نن د پیاوړي لیکوال په دې نننۍ خپرونه کې د ما سره د دې کتاب په پیژندګلو کې مرستیال دی محترم پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب. نو شهزاد صاحب تاسو د ډاکټر عبدالله ناشناس کتاب لوستی دی او پر دې باندې مسریزه هم لیکلې ده. د ډاکټر عبدالله ناشناس کتاب چې ما ولوستی، دا کتاب کې تقریبا د کلامونه ټول مزامتي دي او د قام دپاره، د ملت دپاره ډیر ښه خوندور اشعار او خوندور پیغامونه په خپلو شعرو کې راوستلي دي. نو تاسو پر دې کتاب باندې څه ویل غواړئ؟ زه به کمال صاحب اول ستا د ادبي تنظیم د پیاوړي لیکوال مننه وکړم چې په یو داسې ژوند کې، په یو داسې وخت کې چې هدف د بوران وخواته روان یا ښکار او ستا د تنظیم هلې ځلې چې ادب ژوندی کول، شاعران ته فکر ورکول، د دې خو زه جهان مننه کوم. او بیا یو دغه سلسله کله د شعرا د ادیبانو
یو کتاب دی دی په څومره زیار په څومره وخت په څومره سفر کې بالکل بیا د ده په لاس کې در دی رسول چاته رسول یقینا دا څه مشکل او مهار ګران کار دی ګران کار دی او بیا په ژوندۍ بڼه چې تا کومه سلسله تا شروع کړې ده نو دا یو داسې تعارفي انداز هم دی تنقیدي انداز هم دی معرفي انداز هم دی چې د ډېرو لوستونکو د ډېرو مینانو ورته پام سي او د کوم حده پورې چې عبدالله ناشنا صاحب دی څوک چې زه په خبر یم د هغوی ته په خبر یې د یوه ښار یو د یوې علاقې یو یو ځای مې محفلونه دي ادبي ناستې مشاهدې دي ګرد د سمې سره شریک دي یوه خبره دلته راځي کله تا چې ول مزاحمتي رنګ ما ډاکټر صاحب زه په فکري حواله هم پېژنم په سیاسي حواله یې هم پېژنم د نظر په حواله یې هم پېژنم ډاکټر ناشنا صاحب چې دی یو مترقي څوک دی او مترقي لیکوال دی او څوک چې مترقي سي د هغه شعر یقینا مزاحمتي بڼه لري مزاحمتي رنګ لري د ده که نظم دی که غزل ده په هغه کې د ورا ځایه د وطن د قام د ژبې د جابر د استعدادګر د ټول زیږې او د هر استحصال کوونکی نشانهی یو خو یوه خبره زه د اورېدونکو ته شعر دمه نه چې د ادیب او د لیکوال بنیادي کار چې دی نه یو د یو ټولنې برایي د یو چا جبر د چا یو استحصال دی بس د کلم د لارې صرف د هغه نشاندهي کولی شي نشاندهي کوي اوس بیا قوتونه دي طاقتونه دي اوس کله دا چې د کوم نوم ایښی دی زه د دې په دوزخ کې مې جنت دی دا څومره علامتي ژبه ده د دې څه مراد څه دی د دې څه معنا څه ده یو داسې علامتي انداز یې دغه کړی دی د پښتانه ژوند چې کوم دی پر کومه خاوره چې دی پر کوم وطن چې دی پر کومه جغرافیا چې دی څومره تریخ چې دی څومره تریخ څومره د جبر او د رحمتشاه صاحب خبر د ویدا د تاریخ جبر دی او جبر نازولی دی نو چون کې شاعر اساسه څوکي با نظر څوکي بصیرت لرونکي څوکي د ټولنې پر یوې وچې نظر ټولنې سترګې او دا عبدالله ناشنا چې دی د دې نږدې څه دا ویونکی هم دی مطالعه کوونکی هم دی د ده په کلینیک د ده د اوزار څخه زیات ده ته د مطالعې کتابونه چې په کلینیک کې د کتابو دال دی نو کور ته نو یقینا زه کور ته هم ورغلی هر مطالعه لرونکی یا مطالعه کوونکی چې دی هغه نظر بیا جوړیږي نو زما نږدې چې کوم دی ډاکټر عبدالله ناشناس کلام چې دی د هغه د شاعري رنګ چې دی مترقي سره مزاحمتي دی او اوس موږ په یو داسې زمان په یو داسې مکان په یو داسې وخت اوسو نه چې هلته مزاحمت نه مزاحمت جوړ دی او دغه مزاحمت چې کوم دی دا د ده د شعر بنیاد دی او دغه بنیاد چې دی د ده د شعر ښکلا ده او انسان ته شعور ورکوي او د شاعر لفظ د شعور څخه دی او چې شعور څوک وي د هغه په شعر که موږ نمونه ورکړو کې نو کوور د دغه کتاب د نامه څخه د علامت څخه دا معلومیږي چې په دا کتاب کې څوک دی زه پر ځوانانو غږ کوم خصوصا په قلمکارانو غږ کوم او بیا په ادیبانو شاعرانو غږ کوم چې د خپلو ملګرو شعر چې کوم دی نه هغه به نسبت د نورو به تاسو ډېر ګورئ ډېر بیا وایاست ولې او په شعر به ځان پوهوئ او بیا چې شاعر ستاسو دپاره څه ویلي دي د شاعر کم مقصد دی هغه هدف ته هغه مقصد ته ځان رسول د کاري دپاره د لوستونکي دپاره یو لازمي امر په دغه خو د ادب متعلق ویل کېږي چې ادب د ژوند د ګرانو سوالو د تفهیم یعنې د سمج د اسانۍ دپاره په وجود کې راځي د ژوند چې هغه ګران سوالونه دي نه یو ادیب یو لیکوال او ادب چې کوم د کوي تر دې چې خپل فنپارې د خپل تخلیقات د خپل تصانیف راځي په هغه کې مقصد هم دی چې د ژوند د ګرانو سوالو جوابونه په اسان
ارزانه توګه درته کښېږي او د ټولنې هغه جبر هغه استحصال کوونکي کوم قوتونه چې دي جابر کوم قوتونه چې دي هغه درته په ګوته کې بلکې د هغه د وارداتو د نشاندهیانې درته چې په کومه طریقه دی ستا استحصال کوي د کوم واردات کوي هغه واردات چې کوم دی هغه دی په نظر کې لري هغه دی په شعر کې راولي هغه دی په نثر کې راولي هغه دی په تخلیق کې راولي او دا بلکې زه دا خبره وکم چې یو ټولنه که څوک دا غواړي چې ما دا ټولنه نه ده ویلې او زه غواړم چې دا ټولنه ما در مطالعې لاندې راشي نو پوهانو دا خبره لیکلې ده وایي که څوک د یو ټولنې د رجحاناتو څخه نابلده وي د یو ټولنې د رسم رواج څخه یا د هغه د ذهن څخه نابلد وي نو وایي هغه ته پکار دی چې د ټولو در مخه د هغه ټولنې ادب د مطالعه کوي او خاص کر شاعر مطالعه ادب چې د مطالعه کوي نو لیکونکی چې دی هغه پر شی باندې سمجوته نه کوي په ټولنه کې چې کوم شی په کوم صورت دی پر کوم رنګ دی لکه آینه غوندې درته ښکاره کوي نو زما د خبرې مقصد دا دی که څوک د ټولنې نفسیات وایي یا عصري تقاضې پېژني یا عصري تاثرات غواړي یا عصري رجحاناتو باندې ځان په خبروي نو هغه ته پکار دی چې ادب او د ادیبانو تصانیف او تحریرونه سره د هغه شعر ووایي زه به بېرته ووایم چې دا نه صرف مترقي بلکې مزاحمتي یو روشن فکر شاعر دی ناشناس چې موږ ویاړ هم پر کوو فخر هم پر کوو او د ده کتاب چې دا اوس چاپ سوی دی تقریبا ما عرض یې لیدلی دی دا چا په لاس کې دی دا په لاس کې نیول چې دی دا ثابتوي چې د زړو ترجماني کړې ده د ټولنې ترجماني کړې ده د عصري تقاضو خیال ساتلی دی نو زه یې وار بیا ډاکټر عبدالله ناشناس ته په دا ښایسته شعري مجموعه چې دا د اولنۍ شعري مجموعه ده مبارکباد ته ورکوم ستا شکریه ادا کوم او اورېدونکو ته وایم په دوزخ کې مې جنت دی دغه کتاب یې ورله پکار د مطالعې کې نو قدرمنو لیدونکو شهزاد صاحب د ډاکټر عبدالله ناشناس پر کتاب باندې زرینه وینا وړاندې کړه اوس به زه ستاسو د معلومات لپاره د شاعر بشپړه پیژندګلو تاسو سره وکم د شاعر نوم عبدالله او تخلص یې ناشناس دی د پلار محترم نوم یې سید محمد دی د نیکه نوم یې آغاجان دی په جنوري 1961 کې زیږېدلی دی او تاریخي ښار شین و مغرب طرف ته د کربلا نومي کلي اوسېدونکی دی چې اوس په کوټه کې ژوند تېروي لومړۍ زده کړې د کوټې په اسلامیه سکول کې ترسره کړي دي تر شپږم وروسته نوموړی کراچي ته ولاړی هلته یې د نظیم آباد په سیمه کې شهیب محمدیه سکول کې زده کړې بیا پیل کړې او بیا یې په پاکستان شهیب هنر کالج کې تر 12م ټولګي پورې زده کړې وکړې او یو وار بیا یې کوټې ته مخه وکړه او کوټې ته راغی او بیا یې د بولان میډیکل کالج څخه د طب په څانګه کې داخله واخیسته او د MBBS سند یې ترلاسه کړ نوموړی د لومړي سره حساس ذهن خاوند وو هغه و چې په کراچي کې یې ادبي هلې ځلې پیل کړې او په اردو ژبه یې د شاعرۍ پیل وکړ د هغه وروسته چې بیرته کوټې ته راغی په بولان میډیکل کالج کې داخل سو د کامپالو پښتنو مبارزینو سره یې ولیدل په هغوی کې یو ملي مبارز ارواښاد عزیز ماما و چې د سیاسي ملي او ادبي استاد هم دی بولی او د خوشي شاعران د ډاکټر عبدالله ناشناس خوشحال خان خټک غنی خان اجمل خټک ارواښاد او رحمت شاه سایل د خوشي شاعران دي
سیاسي استادانو کې عزیز ماما او ادبي استادانو کې ارواښاد عبدالباري اسیر او مقدس خان معصوم دی. همدارنګه په دغه ادبي محفلو کې د دغه سترو ارواښاد مقدس خان معصوم او عبدالباري اسیر په صحبت کې خپل ادبي هلې ځلې پیل کړې او تر دا ننه پورې د ادب په ډګر کې دی پښتو ته خدمت کوي، مزاحمتي، ملي او قامي شاعري کوي. د ډاکټر عبدالله ناشنا صاحب یو کلام د نمونې په توګه تاسو ته وړاندې کړم. څنګه دې مات کړم پر ملا د نام او ننګ سړی وم، څنګه دې مات کړم پر ملا د نام او ننګ سړی وم، مینې دې ورید کړم آشنا زه خو د جنګ سړی وم. څنګه دې مات کړم پر ملا د نام او ننګ سړی وم، مینې دې ورید کړم آشنا زه خو د جنګ سړی وم. ما زردارانو ته هیڅ کله سر ټیټ کړی نه و، ما زردارانو ته هیڅ کله سر ټیټ کړی نه و. په پښتني اقدار شتمن وم که ملنګ سړی وم. راسه شریک کړو ټول یادونه د تیر سوي ژوندون، راسه شریک کړو ټول یادونه د تیر سوي ژوندون. ته مې نغمه وې د رباب زه دې د چنګ سړی وم. داستا د حسن سومنات ته مې سر ټیټ نیولی، اوس لکه موم داسې نازک یم خو د څنګ سړی یم. نو د عبدالله ناشنا صاحب په هر کلام کې خوندور استعارات، خوندور تشبیهات او ډیر زبردست تراکیب نیول سوي دي. د ده په هر کلام کې مفهوم او مقصد له ورایه بریښي و هر قاري ته د خپل شعر په ډیر واضح او ښکاره انداز کې وړاندې کوي. داسې مشکل یې په کلام کې نسته چې څوک دا ووایي چې زه د ډاکټر صاحب په کلام نه پوهېږم. لکه مخکې چې وویل چې ډاکټر عبدالله ناشنا صاحب چې دی یو فکري څوک دی، بلکل، او فکري خلک چې کوم دي هغه ته موږ سیاسي خو نو ویلی شو. نو د ده مطالعه هم وسې ده، په ټولنې نظر هم زیات دی، په پالیټکس هم دی، په علاماتو خبر هم دی، په اقتصادي کوم قوتونه چې دي د ژبې لاندې ژوند چې دی په ژبې په قدر آګاه او خبر زړه لري، هم ذهن لري. نو د ده هر شعر چې کوم دی نه هغه د جبر د استحصال د لارې، یعنی د جبر د استحصال ترمنځ چې کوم دی نه کوم قوتونه دي د هغه قوتو اظهار په داسې انداز کوي و نوي نسل ته واصلي دور ته ده چې هغه څخه شعور غوړېږي. او بیا لکه څنګه چې د ده خپل یو ادبي حلقه وه، دارنګه یوه علمي حلقه وه او علمي لیکه یې د کراچي سره وه، او کراچي ته در معلوم دی چې هغه د کتابو د علم یو مرکز دی نه. نو دی په هغه حلقو سره او دلته د ارواښاد عزیز ماما رنګه استاد ورباندې پیر سلونه. نو د هغه قلم هغه د قلم هم په لاس کې ورکړي، فکر یې هم ور جوړ کړي او سټډي سرکلونه بیا هم دا دوران د ده مطالعه هم روانه وه، وسیس وله. او په ده حواله د ده هر شعر چې دی هغه د مذمت څخه زیات د مزاحمت رنګ پر غالبه دی. او دا د اوس دور تقاضا هم دغه ده نه، شعر باید چې مزاحمتي وي. ولې چې د ادب د ګردو ژوندۍ بڼه چې ده دغه خبره ما د ده په سیریز کې هم کړې ده چې د ادب د ګردو ژوندۍ بڼه چې ده هغه مزاحمتي ادب دی. او چې مزاحمتي ادب سفر ته راغلی بیا هغه سلسوار طی کول وختونه خو غواړي. زه خو دا وایم نه چې د ناشنا صاحب چې ډاکټر عبدالله ناشنا چې دی هغه د خپل بس د شعر زلفې چې دي ډېر شعر تراشلي دي. ستاسو د خبرې په تایید کې زه د ده یو کلام درته ډالۍ کوم
دی وایي چې هم مې د ژوند هم د بقا په ضد دی واه هم مې د ژوند هم د بقا په ضد دی هم مې د نن هم د سبا په ضد دی ډېر الله ډېر ګوره په دې کې درس کتاب مفهوم پټ دی معنا جهان هم مې د ژوند هم د بقا په ضد دی هم مې د نن هم د سبا په ضد دی پروند یاغي وو له ظلمته څخه پرون یاغي وو له ظلمته څخه نن راوتلی د رڼا په ضد دی او تل جنت ګوري پر دا لنډو لارو تل جنت ګوري پر دا لنډو لارو او هم د بدلون هم ارتقا په ضد دی وګوره دا د ایولوشن تیوري چې ارتقایي هغه تیوري مو ورته وایي چې دا د شعر په موضوع کې راسي ویونکی خپله پوهېږي چې څوک په ایولوشن تیوري باندې پوهېږي او په ارتقایي تیوري باندې پوهېږي چونکې دی ډاکټر هم دی شاعر هم دی او فکري هم دی او دلته په یو بل شعر کې شهزاد صاحب دی وایي پرون منبر کې پر ژوندون غږېده پرون منبر کې پر ژوندون غږېده توپک په لاس نن د حیا په ضد دی هیلې اعدام کړې امیدونه وژني دغه جنون اوس د رجا په ضد دی دی رجایت هم پېژني نه نو څوک چې رجایت پېژني ورمعلومیږي نو د ده لوستونکي ته زما په خیال د ده په شعر کې هغه ته لږ رسایي داسې مشکل ده ولې د ده پر شاعري باندې د ده علم د ده مطالعه د ده فکر داسې غالب دی او فکر یو عام شی نه دی فکر د مطالعې د لارې جوړېږي د مبارزې د لارې جوړېږي دا زموږ یو مبارز شاعر مترقي شاعر او مزاحمتي شاعر داسې شاعران چې کوم دي نه ځان هم ژوندی ساتي ادب هم ژوندی ساتي علاقه هم ژوندی ساتي د تاریخ کیسه هم جوړېږي او زما یاد دی چې پر هر سټیج باندې دی راسي د ده هر کلام څه د ده هر شعر چې د هغه د مزاحمت څخه ډک وي او د مزاحمت سره سره په قافیه او ردیف باندې داسې کمال ته رسولی خو دلته وخت نشي او هم د هغه غزلې یو بلا شعر دی چې وایي دا چې پردو کاسو ته هڅه کوي دا چې پردو کاسو ته هڅه کوي دا غزل خوږي دا چا په ضد دی دا غزل خوږي اوس د چا په ضد دی نو ګور دا علامتي سوله موږ په یو داسې ټولنه کې ژوند کوو چې هغه طبقاتي ده اور یې پر لاس دی ناشناسه پښتون اور یې په لاس دی ناشناسه پښتون هم د نرګس هم د لالا په ضد دی ګوره نو اوس په دې کې مطلب د علم څومره کمې ده د ظلمت څومره کمې ده تیارو کې رالوی سوي خلکو چې کوم دي د رڼا او سفر ته چې ځي درس داستانې په دا یوه کلام کې یې ښیي نه اوس دلته چې د ده کوم قوت ته اشاره ده هغه قوت چې دی هغه یو داسې قوت دی چې تا د تیارې څخه ورڼا ته نه پرېږدي زه نوم نه سم اخیستلی یو په یو داسې ټولنه کې یو د داسې خلکو سره مخامخ یو او رښتیا خبره دا ده چې رښتیا ویلی نو په دې کې یو داسې پټ قوت چې د پښتانه د جهالت او د پسماندګۍ سبب دی هغه کم قوت دی نه چې زه لږ بیا واضح کړم داسې علامتي انداز کې چې تا د تیارې څخه ورڼا ته نه پرېږدي او د تیارو اوسېدونکی ژوند چې کوم دی د رڼاو په سفر چې ځي د هغه چې څوک مخنیوی کوي هماغه مخنیوی چې دی هغه ته د ده اشاره ده هغه وایي ختم کوئ نه وایي له منځه یوسئ او ناصر دی او در څو چې دا ناصر په پښتني ټولنه غالب وي مسلط وي نه به رڼا وویني ما ته مازودیار رایاد شولو د ده یو شعر وایي څو چې په پښتون وطن کې اوسمه څو چې په پښتون ولس کې اوسمه څو چې په پښتون ولس کې اوسمه نه به سم څراغ نه به رڼا وکړم نو دا شاعرانو عموما و دغه قوتو ته و دغه طاقتو ته و دغه ظلمتو ته خیال څه
په نظر کې وي. په نظر څه ګرچې بیانوي او معرفي کې او اوس نو د لوستونکو سره کار لري، د هغه د مطالعې سره کار لري چې د شاعر شعر ووایي، هغه قلبي ورداتون د دې سره سره د نازک زړه نازک یادونه چې کوم دي او هغه نازک یادونه چې کوم تڼاکې پر سینه او په زړه پرېږدي، خالي مزاحمتي پر خپل ځای داسې چونکې د انسان دی، بشر دی، قلب لري او کله خپل خوراک غواړي. هغه خوراکي مواد هم د شعر حصه ده. ډېر نازک خیالي باندې ډېر نازک خیاله شعرونه شته، رومانټیک هم شته او میپلي هم شته، غزلي هم شته، اشعري هم شته، ترهي هم شته. یعنې که څوک وغواړي په دوزخ کې مې جنت دی، د ډاکټر ناشناس چې کوم شعري ټولګه ده، په دې کې پر هر موضوع د هر قلب د هر نظر شعر چې دي. زه یو وار بیا ستاسو چې کوم دی نه مننه کوم چې زه دې د ډاکټر عبدالله ناشناس په شعري ټولګه ماته د نظر وړاندې کولو موقع راکړه، وخت دې راکړئ. د ډاکټر صاحب ته مبارکباد وایم او ستا شکریه ادا کوم. ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو، د پیاوړي لیکوال هڅه او کوشش هم دا وي چې پښتو خوره کړي، پښتو تر خلکو ورسوي. پښتانه لیکوال، پښتانه شاعران که د نوي کهول دي او که زموږ محترم له موږه بېل سوي لیکوال او شاعران اتلان دي، دا خپل کام ته ور وپېژني. لکه څنګه چې موږ نن د ډاکټر عبدالله ناشناس پر کتاب باندې خپرونه وکړه، همدغسې به نورې خپرونې تاسو ته وړاندې کوو او د ژوبه یې نیولې تر چمنه، تر کوټې، تر کلا سیف الله، مسلم باغ، پښین، کوچلا، غورنایي، شارګه پورې چې څه لیکوال او شاعران خپل دیوانونه چاپ کړي وي او پیاوړي لیکوال ته یې ډالۍ کړي وي، موږ به هغه تاسو ته سلسله واره انشاءالله تاسو ته وړاندې کوو. او زموږ دغه ادبي خپرونه به هر اتوار تاسو ته وړاندې کیږي او په هر اتوار به موږ یو شاعر او د هغه کتاب تاسو ته در معرفي کوو او تاسو ته د تاسو دا هیله لرو چې کوم کتاب یا کوم شاعر موږ تاسو ته معرفي کوو، پکار ده چې د دې کتاب قدرداني وسي، د دې شاعر قدرداني وسي او دغه شاعر ته داد او ډاډ ورکول سي او دغه کتاب ټول پښتانه ترلاسه کړي، ویل ولي او د دې څخه سبق واخلي او کم علم او کم علمي ویناوي چې شاعر په خپل کلام کې کړي وي په هغه باندې عمل وکړي. نو د تاسو ټولو څخه یو جهان مننه کوم. تیمورشاه کمال، پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب تر بلې خپرونې چې په بل کتاب پر تبصره باندې تاسو ته مخامخ کیږو، تر هغه وخته اجازه ترڅه غواړو. یو جهان مننه. الله مو ژوندي لره.